خو له هغه وروسته تاسې له خپل لوز نه واوښتئ. د دې له پاسه هم د الله مهرباني او رحمت ستاسې ملګرتیا پرې نه ښوده، که نه نو تاسې تباه کېدئ. او تاسې د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یئ چې د شنبې په ورځ یې تېری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسې ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي. هغه وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوې؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. وی ویل ښه نو له خپل رب نه دې وغواړه چې موږ ته د هغې غوا څه تفصیل وکړي. موسی وویل الله لارښودنه کوي چې هغه داسې غوا وي چې نه زړه وي نه وړه، بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغسې وکړئ. هغو بیا وویل له خپل رب نه دې دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژېړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. بیا وویل له خپل رب نه دې ښه څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پېژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپېژنو. موسی ځواب ورکړ چې الله وایي هغه داسې غوا ده چې زحمت نه دی ایستلی، نه یې ځمکه کوربه کړې، نه یې ارهټ ګرځولی، روغه رمټه او بې داغه ده. نو هغو نارې کړې چې هو اوس دې سمې نښانې راوښودلې. بیا یې هغه ذبحه کړه، که نه نو د دې کار کوونکي نه و. او تاسې ته هغه پیښه یاده ده چې کله تاسې څوک وژلي وو، بیا مو د هغه په باب جګړې کولې او یو پر بل باندې مو د وژلو تور وایي، او الله څرګندونکی دی د هغه چې تاسو یې پټوئ. هغه وخت موږ امر وکړ چې د وژل شوي په جثه د هغې یوه برخه ووهئ. وګورئ دغسې الله مړي ژوندي کوي او تاسې ته د خپل قدرت نښانې درښیي تر څو وپوهېږئ. خو د دغه ډول نښانو له لیدلو وروسته هم په پای کې ستاسې زړونه سخت شول، د تیږو په شان سخت، بلکې له هغو نه هم څه زیات سخت، ځکه ځینې داسې تیږې هم شته چې له هغو نه چینې راوځي، بهیږي، ځینې چوي او اوبه ترېنه راوځي، او ځینې د خدای له ویرې لړزېږي، رالویږي. الله ستاسې له کړو وړو نه ناخبره نه دی. ای مسلمانانو، آیا اوس تاسې له دې خلکو نه دا تمه لرئ چې دوی به ستاسې په بلنه ایمان راوړي؟ په داسې حال کې چې له هغو نه د یوې ډلې دا عادت ګرځېدلی دی چې د الله کلام واوري او بیا پر هغه باندې له پوهېدو او ادراک سره سره په آګاهانه توګه په هغه کې تحریف کوي. او په محمد رسول الله باندې له ایمان راوړونکو سره چې کله یو ځای شي نو وایي چې موږ هم هغه منلی دی، او کله چې په خپلو منځو کې یو له بله سره په ګوښه کې خبرې اترې کوي نو وایي چې احمقان شوي چې دوی ته هغه خبرې ورښیي چې الله تعالی تاسې ته درښودلي دي، تر څو چې ستاسې د رب په وړاندې ستاسې پر خلاف د دلیل په توګه وړاندې کړي. او آیا دوی نه پوهیږي چې څه چې دوی پټوي او څه چې ښکاره کوي الله له ټولو خبرونه خبره دی؟ په دوی کې یوه ډله د امیانو ده چې په کتاب نه پوهیږي، په بې اساسه امیدونو او هیلو یې تکیه کړې ده او په انګېرنه او ګمان روان دي. نو هلاکت او تباهي ده د هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شر یې لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلی ده، تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي. نو هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي، او هلاکت دی دوی ته په سبب د هغه څه چې ترلاسه کړي. هغوی وایي د دوزخ اور به پر موږ باندې هېڅکله ونه لګېږي، خو که څو ورځې سزا راکوله کېږي نو را دې کړی شي. له دوی نه پوښتنه وکړه آیا تاسې له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تېرېدی نه شي؟ یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهېږئ. هر څوک چې بدي وګټي او د خپلو خطاو په چاپېریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي. او په یاد لره له بني اسرائیلو نه مونږ کلک پیمان اخیستی وو چې له الله نه پرته به د هیڅ چا عبادت نه کوئ، له مور او پلار سره، له خپلو خپلوانو سره،
له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چارچلند کوئ، خلکو ته به ښې خبرې کوئ، لمونځ کوئ او زکات ورکوئ. خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخ اړوونکي دي. او لږ غوندې په یاد ولرئ موږ له تاسې نه کلک پیمان اخیستی وو چې په خپلو منځو کې یو د بل وینې مه تویوئ او نه یو بل له کوره بې کوره کوئ. تاسې د دې اقرار کړی تاسې په خپله په دې شاهدان یې. خو نن همدا تاسې یاست چې خپل ورونه وژنئ، خپل ځینې ورونه بې کوره کوئ، د ظلم او زیاتی په کولو د هغو په خلاف ډلې جوړوئ، او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروئ. په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام، نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي؟ نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډیر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي. الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیستی دی. له دې امله نه به په سزا کې اساني راوستله شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي. مونږ موسی ته کتاب ورکړ، له هغه وروسته مو پرلپسې پیغمبران ولیږل، په پای کې مو عیسی ابن مریم له روښانه نښو نښانو سره ولیږل او په سپېڅلي روح سره مو د هغه مرسته وکړه. هر کله چې کوم پیغمبر ستاسې د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شي سره تاسې ته راغلی دی نو تاسې ورڅخه سرکشي کړې ده. څوک مو دروغجن ګڼلي دي او څوک مو وژلي دي. هغوی وایي زموږ زړونه پوښل شوي دي. نه، اصلي خبره دا ده چې د هغو د کفر له امله الله پر هغو لعنت کړی دی. له دې کبله هغوی ډېر لږ ایمان راوړي. او اوس چې یو کتاب هغو ته د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي؟ سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې. او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژانده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ. د خدای لعنت دی وي په دې منکران. څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي. په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغه له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپل هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي. نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده. کله چې هغو ته وویل شي چې پر هغه څه چې الله را لېږلي دي ایمان راوړئ نو وایي موږ یوازې پر هغه څه ایمان راوړو چې موږ یعنې د بني اسرائیلو نسل ته راغلي دي. له دې ساحې د باندې چې هر څه راغلي دي د هغو له منلو نه انکار کوي. په داسې حال کې چې هغه حق دی او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوا نه له هغو سره موجود. ښه نو هغو ته ووایه که تاسې پر همغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسې ته راغلې وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولې وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو. تاسې ته موسی له څه ډول ډول روښانه نښانو سره راغی. بیا هم تاسې داسې ظالمان وئ چې د هغه درته شا شوه خو سکی مو خپل معبود ونیو. بیا لږه هغه پیمان در په زړه کړئ چې پر تاسې باندې د توره غره په راپورته کولو موږ در څخه اخیستی وو. موږ تاکید کړی وو چې کوم هدایت در لیږو پر هغو په کلکه عمل وکړئ او غوږ ورته کېږدئ وایې ورئ. ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه. ووایه که تاسې مؤمنان یې نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي. باور ولرئ چې دوی به هېڅکله د هغه هیله ونه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سرته رسولي او هلته یې لیږلي دي. هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله ونه کړي. الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی. ته به هغوی له بله هر چا نه د ژوند حریصان ومومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي. د هغو هر یو دا غواړي چې په څه شان 1000 کاله ژوند وکړي.
په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغوی له عذاب نه لرې غورځولی نشي. څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني. دوی ته ووایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهیږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بري د زیري په توګه راغلی دی. څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ ته داسې آیاتونه درلیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي او د هغو له پیروۍ نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل داسې نه ده شوې چې کله یې څه ژبنه کړې ده نو له هغو نه یوې نوې ډلې هغه شاته غورځولې ده، بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. او کله چې هغو ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوا نه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دوو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چاته هغه ښودل نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره مونږ یوازې د ازمایښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بېلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچاته هم ضرر نشو رسولی. خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل. کاشکې هغوی ورباندې پوهېدلی. که هغو ایمان او تقوا غوره کړې وای نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. ای مؤمنانو راینا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ او په غور سره خبره واورئ او کافرانو ته دردونکی عذاب دی. هغو خلکو چې د حق د بلنې له منلو نه انکار کړی دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي. خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیت منسوخوو یا یې ستا د زړه څخه هېروو د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه همغسې. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ آیا ته نه خبر چې د آسمانونو او ځمکې فرمانروایي یوازې د همدې الله ده او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ آیا تاسې غواړئ له خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنې او غوښتنې وکړئ لکه چې دې نه مخکې له موسی نه شوي دي؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدله کړي هغه له سمې لارې نه واوښت. زیاتره اهل کتاب دا غواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسې له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسې لپاره دا غواړي. د هغه په جواب کې تاسې له عفوې او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافظه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ، تاسې چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکي سرته ورسوئ وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجودې ومومئ. څه چې تاسې کړي وي الله د هغو ټولو لیدونکی دی. د هغو دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسې په خپله دعوا کې رښتیني یاست.